كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. دې دویمه رکوع کې اول دا اولنی معنی او جواب دی د مشرکانو سره چې دا څلورو حکمونه جهادي حکمونو باندې حکم وشو، نو یو څلور موانع دي مسلمانانو ته مخې ته رال. یو دا چې دې سم معاهده ده څنګه ورسره مونږه په دغه حکمونو عمل وکړو. د دې جواب دی چې ټیک د ستاسو خو صدا خو زمان او زما د رسول په نيز دا معتبره نه ده، صرف ده هغه وفادارو خلقو اولی کو دغلته یو معاهده پای کې 14 وجې دي، 14 علتونه د هغې د قتال بیان کړي. 14 پورې بیا حکم بالقتال کړه قاتلوهم او دا شپږ فائدې بیان کړي دي. وایس ترغیب ام حسبتم بان بیا دویم معنی جواب دی چې کیف نقاتلهم وهم یعمرون مساجد الله، څنګه سره قتال کوی د الله جماعتونه جوړي. نو دای جواب ما کان للمشرکین ولسم کې او د نورو موانع جوابونه بیا رستو دي. کیف یکون څنګه بشی للمشرکین مشرکان العهد لول عند الله فنزد الله تعالی و عند رسول او فنزد رسول داغه کله الله او د رسول دشمن دي او بیا داسې دشمن دی چې خائن هم دی، وخت په وخت باندې بې لوزۍ کړي داسې لوز لام کو غیر الله امت معتبرین الله ورم رسول نه معتبرین الا الذين مگر کسان حتم چې تاسو سلوز کله د المسجد الحرام پنځ جمعات عزتمن او دغه زیپ وجبان پای کی تاکید او مضبوطواله او مشرک کو مشرک می نو بیا د زنی زیاو د زنی ټیم لحاظ کوي. دغه دوه قسمه ډلون چې مخکې من ذکر کړه بنو زمرا او بنو کنانه او توي اغي د دې لحاظ کړو. ومستقاموا لكم دې کې دا ما شرطیه ده په معنا د ان باندې، معنا دا ده چې ان اقاموا لكم فاقيموا لهم. نور توجیهان هم بکشتا یو ده پس کوچری پابندی کوي تاسو د پارانو تاسو هم پابندی وکي غویلان ځکه چې کافر دی هغه مشرک دی هغه پابند دی د لوز، مؤمن خو بخامخا کوي او شرط دا دی چې د هغه طرف نه پابندی وي. ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی مين کوي د ځان ساتون کو ساده خیانتونه. کیف یظهر علیکم بیا کې په ذکر کړی دی عالم حیران توب کې چولو د بار علتونه د دې ځنه شروع کړي. کیف څنګه اعتبار شیم و یظهر علیکم کچریم غلبم می پتاسم یظهرو علیکم دس غلبا
چې هغې تاسو ته په شا کېږي او تاسو راګیرئ او تاسو مغلوب کوي دارنګې شاته راته ودرېږي او د شانه د باندې حمله کوي د سبب د غلبي په دې لفظ ذکر کړی لا ارقبو نګوري فیکم ستاسو بارک الن پلوی ته ولا ذمان الله واستعان دا ولا وجدم او دا د مشرک ناکارا هغه خصلتونه دي د خپلوی او د لوز لحاظ نه کول ال کې ډېرې معنی کوي یوم قرابت سان رضلان هو وجدناهم کاذبا لهم وذل الی والعهد لا اکذبهم مونږ دای خپلوین دروجنه مندل تن خپلوان دروجنی خپل دی ما خو لیکن بدی کې دروجنی خپلوی والا وعده والا خو دروغ نه کوي او دا اصل کې بی یقین خلک یقین چې خرابي ایمان جوړ نه اغي داسې کوي او ذمه لوز دویم علم قسم ته وای مدارک وای ذمه لوز دریم علم الله ته وای ذمه لوز الله ته نګوري وعده ته نګوري خو معنا د دې په قرابت باندې کوي او دویم وجه یرزونکم بافواههم خوشاله کوي تاسو په خلو خلو تابع قلوب انکار کوي اړونه دا غوي انکار دې دا غي دړونو ستاسو د دوستۍ نه ستاسو د مدد نه ستاسو د حفاظت نه صرف دخلی غم رضاکار دریم اکثرهم فاسقون زید دینا وتن کی دیادونو د ایمان نام چې دا معنی وشي نو سوال ناراضي فاسقان او د څنګه او کافران نو چې دا معنی وشي نو دونو ایمان نو وتنم ایبانی د دې اطلاقم کی دوی موجدا وي چې کافران دو قسمه یو عادلان بل غیر عادلان نو بی انصاف په کافرانو یادي او عادلانی په فاسقانو یادي نو اکثر پکې د عادل والا هغه موجود انصاف والا بیا اکثر ویل حال دا دی چې ټول کافران هغوی فاسقانی دوی وجه دا ده چې مخکې نه معلومه شوه چې ځنې پکې بې وفا او ځنې وفادار دي نو اکثر یې ځکه ویلي دي چې ډېر بې وفا دي او لږ پکې وفادار هم شته دی په وعدو کې څلورم اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا الیفاتونو د الله تعالی دنیا لګا دا د مشرکینو خصلت څنګه چې د کتابیانو کافرانو خصلت سوره بقره کې او نورو کې ذکر کړي ته د مشرکان امیان مشرکان چوتا وي هغه په دین باندې دنیا خوخی خاص طور نبی علیہ السلام دور کې چې کوم امام مجاهد وي ابو سفیان هغه په دې خلکو باندې خوراک او لنګر به ول تیارو او کله به چې دا کول نو دی طرف ته به د خلکو توجه ډیرو په زیاده دی باندې چې نبی رزق هغه سبا چې کم مرګري وږي وو دولګي د الله سبب به هوش او کله به هوش کېدل او د دې مقصد خو دغه خوراک او اسکا کوم نه دا خو خول په زیاده دین باندې په زیاده آیاتونو د الله تعالی باندې او معلومه شول چې آیاتونو باندې دنیا خو خول دا صفت د کافر و دی قامی کافر دی کو کتابی دی قرآن د دې بیانونه معلومی دی په دنیا نه خوخه په اس طریقه باندې او کو څوک دا وایي چې دا قرآنونه چې خرسیږي غستلیش
دا اشکالم کی دا بسنګای نو دا د الله آیاتونه او د الله کلمات غستل خرڅول نه دي دا د کاغذونو باندې چې کم لیکل او خواري او خرچي کیږي دا داغي پیسې دي نو مصاحب او تجارت دا حرام نه دی حلال او دی کې دی اتونو کې چې کم دین دي په دې باندې چې دنیا غوړه کوي دار دنیا د باران وای دار دنیا د پاره پټي بدلي او دارنګي د دنیا د باران پدې کې قسمه خرابای کوي ختمونه د دې د پاره کوي نو په کې راځي پینځم بسود عن سبیل بزبن شوی د الله د دینان او دا خلق دي چې دی دین رالی او د دینه ټوکلی بیلی او دنیا ته اچي اغا ابراهیم ابن ادهم سیب چې ویلی نو رقع دنیا نه بتمزيق دیننا موږ دنیا ته ټوکلی اچو د دین په شلولو باندې فلا دیننا يبقى ولا ما نرقع نم دین پاتې کیږي نم دنیا پاتې کیږي ځنې خلق دې د پاره بس دا ویلم ذریعہ کی وس چاته چې درس کوي د قران سبق چې وتویم دقه د پاره وي چې زبله مزدوری نشم کولای نو دا مزدوری وګرځي دا ډیر غلط سوچ او فکر دی بس دا بر دې د پاره چې زدا خلق په دین باندې پوي شي مزدوری به مال الله چې زدا الله د دین مدد کوم او زدا خلق پوي ما د خزي او د سړی او نر او زنانه پوي الله به زما مدد کوي دې کې ګوره ډیر سوچ پکاره ډیر ناری نو زنانه په دې کې خوېدلې وای بل کار نشو کول دا روزه کې ختمونه هم کوي وای بل امدنی ذریعہ هم نشته او دسې درسونه هم دی لکه دا ډیر نقصان نیت صفا د دین د فارزان بندول نه د دنیا د پاره علماء ویلي دي چې په دین تنخواه غستلی شي نو دا ټکی پکې ویلی چې دا د ضرورت په وجه چلته دی د دین د پاره بند دی د دین د پاره بند انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا ای بد عملونه چې کړي همیشان دا شپږم وجه بد عمل دي وم لا ارقبون نګوري په مؤمنین په بار د ایماندار کې الا خپل وي تولا ذمان الله واستان مخ کې پی کومي ویل دلته پی مؤمنین لفظ کې دغه دي اختلاف او بل په تخصیص او تعمیم کې التخاصم مؤمنان دلته عام مؤمنان اتم اولئکو دا قسم المعتدون تیروتن کی یادون نام نو اسکل چي کې دا وجې دي نو لوسته مګور او کو د دینه توبګار شوم او د دین پروزګار شو نبی دې ورور دې پاین تابو بس کو چری توبه واسي واقاموا الصلاه پابندي کوي د مانځه واتو زکات اور کوي زکات په اخوانکم بالدین پسرون استاسو دی په دین کې بیم دین ورور دې مخکیم د دې توبه نرستور دي دوه عبادتونو ذکر کړو دلته هم کړی ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې د دین معلومیږي چې اهل قبله چې دي داغي ویني تو یول هغه حرام او اهل قبله هم دغه دي چې صحیح منځ کوي او قبله ته مخ کوي بس او زکات یو ذکر کړي ابن مسعود رضی الله عنه ویلو چې تاسو ته په منځ او زکات دواړو کم شوي قران کې د امر په شکل واقیموا الصلاة واتوا الزکات او د خبر په شکل واقاموا الصلاة واتوا الزکات ناغوی فمن لم یزکی فلا صلاة له زکات چې څوک ورنکي مونږ یې نشته زکاغه عماد الدین دا قنطرة الدین وته وي د دین ستند او د دین پل نو چې ستن او پل نه یا ستن شته دي او پل نشته دي نو دغه ستن له اعتبار نشته دي مونږ له به اعتبار نه دغه وجه او مانعين د زکات سره
ابو بکر رضی الله عنه له چې الله سینه کول او کړو او د قتال حکم یې کړو او بیا د عمر رضی الله عنه هم د نورم فاخوانکم لنستاسری فی الدین بدین کې ونفصل تفصیل سبحانه اتنا پر پدې د قوم چې پويږي وانکثوا ایمانهم من بعد یدیم کومات کې لوزن خپل رستو د لوس خپلنا ایمان د یمین جمع ده مختلف مصداقونه دلته مظهر یو عهودهم نقضوا عهودهم لوزن مراد قرینی د من بعد یهدیم په تعبیر په دی باندې کړه ځکه عام طور د الله وسره قسم دا کیږي لوز والا قسم کوي تاکید دبا وتعنوا فی دینکم او تعنوا استاسو په دین کې د ستان ولګي په دین چې سم چې دین هغه د دین کې وردانه نه کیو د الله رب العزت دین نناول په کوي او دای وران اول په کوي او یاد دې چې دغه په دې دین کې وردان نه کوي دیني غنیم دین نه دی او دینی شي خلقو تم او دا د هر کافر او د هر ګستاخ د اسلام داغي دا صفتی فقاتلوا ائمه الكفر پس جنگو کوي د پېشوانو د کفر سان دا غشپګو ډلو کې وډلن چې قران د ایسه په قتال باندې حکم کړی دی کافران دي عام کتابیان دي نو منافقان دي او پاغي کې باغیان دي نو پاغي کې اغا ائمه الكفر داسې مختلفو شپږ ډلې او بیا ائمه الكفر ذکر کړی دي مفسرین وایي دا څوک دي د کفر رئیسان عام خاص طور قریشو کې چې کوم د نبی له سلام وخت کې وو او د اسلام والا ختمول غوښتل او مکه کې نه پرې خودل او بیا مدینه کې نه پرې خودل حبشو کې مخ کې دین نه پرې خودل یو ځای کې چې دا ورک شي ختم شي او درې موي چې دینه مراده زمیان هغه خلک چې وی کافران او هغه د مسلمانانو په ملک اوسېږي په معاهده باندې معاهده وی د هغې سره داسې معاهده وي یا د جزیې ادا کولو معاهده وي نو د دې باره کې حکم دا دی چې دی به د الله رب العزت د دین په باره کې هیڅ قسمه بد نه وای علماء په دې کې لږ تفصیل کوي و دا طعن او دا تنقید دو قسمه دي یو علمی دی او یو غیر علمی دی علمی تنقید کولی شي د وحی د علم پرانا کې دا غي گنجائش تر مسلمان لفظ نو غیر مسلم لفظ تر او دویم هغه غیر علمی دی دلیل سره نه دی او اسی په اسلام باندې داغ لګول دا په دین باندې تعین دی او دا د دین ګستاخ دی او دا کافر دی او د دې سره د قتال حکم ټول مفسرین خاص طور او امام رازی د زجاج رحمه الله قول ذکر کوي چې هذه الآیات توجب قتل الذمی اذا اظهر الطعن بالاسلام د ذمه والا وجل دا لازمی دا آیات کله چې په اسلام باندې تان وای په اسلام باندې تان نه چې دینو د مسلمان نه منظور دی او نه د مسلمان په ملک معاهده کې معاهده سره چې وسیږي چې نن سبا او ته د اقلیت والا وای دای د طرف نه منظور نه دی علمی تنقید او تحقیق د دې اجازه تار چا تشته دی خو بغیر د دلیل نه د تنقید د تشنی د طعن او د داغ اجازت نشته دی سوره بقره ده هغه واقعا معلومی موسی علیہ السلام ویلو
چې هغه ته تتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين او د دین معلومی دا جاهلان می چې په دین باندې او الله باندې تعنونه کوي نو دا کافران می بلکې د کفر امامان می ائمه الکفر صلی الله ذکر کړي او حذیفه رضی الله عنه د سی ویلي دي چې د دې والا خلق لا پیدا شوی نه دي واغه زمانہ کې بنو او داغه نرستو پیدا شوی دي راغلی دي وسم ډیر موجود دي ندای په بارکی الہی اسلامی قرآنی قانون داده په قاتلو انهم لا ایمان لهم یقینا ایچ دی لوزنا نشت دی غیلران حقیقت کې لعلهم ينتهون دې د پاره چې منشي د بیلوزو تانوننا الا تقاتلون دا تیزول دی دای په قتال باندې او څنګه چې نکسو ایمانهم نحم وجو تعنو پی دی لسم نو دی کی ولسم آغا ذکر کړي او دولسم دیار لسم یولسم وجم دا مخکیات کې ائمه الکفر دغه شول او دولسم وهم باخراج الرسول دیار لسم وهم بدأوکم اول مرة دیار لسلتنا دی کلماتو کی په دغه باندې پوره کی تاسو ولې نه جنگي گئے دا قوم سان نکثوا ایمانهم چې مات کړي خپل لوزنان وهم قص کړي به اخراج الرسول په وستلو د پیغمبر مخ کی صورت کی داغي قص او میټینګ په درې چیزونو ذکر کړو خو لیکن د نبی اخراج شوی او بیا ذکر دلته دا خاص کړي الته د وستلو وجلو قیدی کولو ودل ته دا ځکه خاص کړي چې دا اثر به مرتب شوی دی دا پورا شوی وهم غیبدوکم شروع کړي پتا سو لمرتنا والزل معلومه شول چې دا داغي او لوی علتو لوزونه چې بالکل به اعتبار شو بس شروع کون کې قوم او ځکه حکم هم دادی ته شروع مکه چې هغه شروع نه کړی او بیا خاص تورم پس کې په حرم کې اتخشونهما تاسو ویریږئ داینا فالله اقول لري رغدان تخشو چې ویریږئ دانا کوی مؤمنان ځکه د مؤمن د ایمان تقاضا ده چې اب الله مانی الله رب العزت نه بیریږي هغه بنافي او زار غني پایدې والا ضرر والا او ظاهري اسبابونه اریدل شي موسی عليه السلام د نور ویره ذکر کړی دا خود سه نه چې اسباب نشته دي بغیر د اسبابونه د غیرونه یره کوي قاتلوهم اوس بیا دا حکم خدا د ټولو کافرانو سمخ کې ائمه الکفر سم او د دې شپږ پای دي جنگو کوي سا عذاب اور کې الله بيدیکم استاسو پلاسونو یو پای داش مراد د دینن عذاب د قتل د کافر او دارنګي ګناهګار مخالف لرم او کو څوک دا وای چې الله خو ویلی و ما کان الله ليعذب وانت فيهم چې تپکی الله عذاب نور کوي نو د دیو دا یو تعرض معلومی جواب دا دی چې هغه بهخندای والا عذاب چې ټول الله ختم کی او دا د ګناهګار خلقوم چې په کفرونو ګناهګار دي داغي عذاب او داغي وجه دا مخ کې بیان شولې هغه صورت کې ول ذکر کړی الا تقاتلون قوما نکسو او دغه سي سورۃ انفال کې ول دا ذکر کړو چې وهم يسدون وما لهم
الله يعذبهم الله وهم يصدون. ای کی سبب شته دی. نو استیصالی عذاب د نبی علیہ السلام په وجم پورته او لګ لګ داوم ويخزهم رسواب کیاویم دیمه پیدا دریم وانصرکم علمت بو کستاسو پای باندې سلورم و اشفی صدور قوم مؤمنین او یخب کسینی د قوم مؤمنانو شفاننی روغ اول د دې زلونه بیماران دي ولی زکه چې د دې کفر دی د کفر په وجبن د کفر سیلا په دنیا باندې خورول نو د مؤمن زله په دینا جوړل زکه د مؤمن زله په وړه ګناه باندې نه جوړي کو خپل تیوشي او کو د بلی وین پرې د لالو یو ګناه نو دا به علاج شي وس شاله بشي علاج به وشي او دای سره یا خیدل مناسب دي نو ځکه علما تعبیر ته په خیدل هم کوي روغ بکی او پینځم وایو زیب غازا قلوبهم لری بکی غصه د زلونو دا غوي ایمان والا دارنګي د کفر والا او د دواړو غصې هغه موجود ويتوب الله على من يشاء او توبه به قبول کړي الله تعالی چاله چغواړي ځنې به مسلمانان شي د شپږم وجه او شپږم پایدا شولم جهادونو کې دا پوي دي والله علیم حکیم الله په حکمتونو والا دی او کو تاسو وایم چې بغیر د امتحان او بغیر د بیلتون نه به مونږ جنت ومومو او پاتې بشوم نو داسې نه کېږي ام حسبتم ان تترکو ایا ګمان کړی تاسو چې پرې بخوستلی شئ هم دغسې بې امتحانات دغسې بې محنته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لا تر اوسه پورې نه دي بیر کړي الله کسان چې جهادونه کړي ستاسو نه لما کلمه د فرد اغه نفی راضی خو استغراق او سمرګری د پخوا زمانه نه تر موجوده زمانه پورې راګیرول نو معنا دا د چیم د مخکنا تر وسه پورې لا دا بیلتون نه دی راغلی والله بدار اولي نو مظهری په کدام یو نقطه ویل لما کې اشاره دم توقع د وجود د مجاهدین او مخلصین تان پی امت محمد صلی الله علیه وسلم امت محمدیه کې چې دا بوي اگر چې څوک به د دې پزاره ختمول کوي او څوک به پزارو څوک به پزور خدري واړه به پنه چلی او دا بل الله تعالی به لید نورن ولم يتخذوا اغي ندینی ولی سوا د الله او د رسول الله والمؤمنین ولیجتن رازدار دوست ولیجه کو لفظ کې بدل معنا کې پشان د بتانه دی بتانه من دونکم ال عمران کې هم رازدار دوست او د هم رازدار دوست زکای کې بتانه ټکیو چې په باطن رازونه خبره دی کې ولیجه دی چې دنن ننباس یو دنن رازونه خبره ولوج ول والله خبير بما تعمل الله خبردار دی پامن چې تاسو کوي ما كان للمشركين يامروا خدا معنی مخ ترازی جماعتونه جوړي الله رب العزت وي ټیک ده جماعتونه جوړي خو لیکن د دین کورې جوړ نه دي جماعت جوړ دي خو لیکن دین نه جوړ دي کافر دي ما کان نشتره د فاره د مشرکانو معنا دا د بالکل ثوابي نشتره فائدې نشتره ایامرو مساجد الله چې آباد کی جمعهتون د الله تعالی تعمیر دو قسمه یو ظاهری بل باطینی ظاهری چې د دې تعمیر جوړ کی بادیو کی باطینی چې پدې کې نو رقم دینیا غ کارونه دي
هغه پکې وکړي کنه په دې دواړو به ته فایده ملو شي په یو هم نه ملاوي او مساجد عام ویلې دي نو کو هغه د حرمین والدی او کو د نوري دنیا والا ټولو ته شامل شاهدین په داسې حال کې چې گواہی کوونکي اعلان پسو په لزام بالکفر په کفر باندې څنګه هغه حزان ته کافر نه وي الله وی گواہی کوي نو هغه په دې شکل باندې چې بت پرستی کوي تکذیب القرآن کوي انکار د نبی آخر زمان کوي او کل ذالک کفرن ټول کفرونه دي گواہی یوازې په خله نه کن گواہی او په خلیم د نو په نور اندامونم دم نو دیږي کې چې دا څه کوي کو زله دی کو خله کو نور اندامونو د شهادت د کفر کارونه دا خلق به تو تمام برباد شي د عملونه او په نار هم خالدون د نور کې به همیشه دریم رکو کې اول بیان دی دا خلقو چې دای تعمیر د مسجدونو قبول دی ور سره فرق دی په من د تعمیر د مؤمنانو د بېمانانو کې ور سره بیان دی د زیری مومنانو لم اور سره د درې معنی جواب دی چې خپلوي ده پلار می دی ورور می دی بل می دی الله دای بار کې وای چې کفر په ایمان خو خاینو بس دا به دوستان نه جوړوي پای پسې بیا اته مخلوق ذکر کړي چا بر درې کارونو مقابله کې نه خو خوي د الله او د الله د رسول او د الله د دین لپاره مجاهدو قوم کړنو د الله عذاب ندي انما یامر مساجد الله مقابل د ما کان المجیامرو کې شو دایدا معتبر ندي نو جمعتون جوړول د چا معتبر دي د مؤمنانو یقینا آباد جمعتون د الله دي کوم دواړه قسمه تعمیر مراد یو ظاهری دی جوړاول صفانی لګ جوړاول پورا جوړاول ټول ته شامل بیم باطینی دی باطینی څه دی په دې کې دینی ټول کارونه کول ظاهری والا وای ویوازه ګورم هغه ظاهری نه دی مراد بلکې باطینی ور سره مراد اصد ادامت العباده والذکر فيه ودرس العلم والقرآن همیشه عبادت پکې کول او ذکر پکې کول درسونه پکې کول د دین دارنګ د قرآن تمرګره وای چې کافر ته په دنیا کې پیدا ور کوي دا نیک عمل کو نا ور کوي ځکه الله غویل هر څه په دنیا کې ور کوي او دا د پایدې نشواله چې نو دا په عقبا کې دي حالته د دې ثوابونه نشته لري چې د الله د پاره نه دي او د بنیاد د ایمان نه دي نو دی وجنا کافر ته چې څه ملاويږي د دنیا کو په دنیا کې ملاوي خپلته بنئ مومن ته درې واړه عالمونو کې الله ورکوي د ایمان یو لوی هغه فائدہ د لوی فائدہ او ګټه ده ندی امرو کې دواړه پایدي دواړه تعمیرم دای فائدې دي او انما د حسر د پاره ویل خبره دی کې بند دلته مساجدان حکم مومن پنځه صفته مومن منا سوچي مان نوړي فل او یوم الاخر زرستنی واقام الصلاه پابندی کوي د مانځ او ات زکات ور کوي زکات ولم يخشى او نو ویریدل اغه الا الله سوا د الله نه په دین کې آی د چانه خطر نه کړي او دا ځکه ویل دي چې په خلکو کې د بوتانو نه او د غیر معبودانو نه یره موجوده و وسم بږي تر دې چې د قبر د مړي نه میریږي تر دې چې جنازه پی وروړلې شي د نه میریږي الله د خیر کی قسمت مې لګه خراب دی
نو کله چې د غیرونه یره په خلکو کې موجود و او شته دی نو ځکه او صدا مرګري کړی دی مؤمن به دسیم چې به د یو الله نه وي د دې دا منظور دی او په دې باندې پیدا دي فاسا اولئک نزدې د چې دا کسا کونو من المهتدین شهادت مندون کونه بیا مشرکین خو اتحاد الادیان والدی کن مړو تاسو دو دینونه جوړ کړی بس یو دین دیو او یو قسمه خلق دی بس انسانان غریب دا ویلی چې دام کوم عام چې تاسو ته مشرکان وای دا او دا مؤمنان چې توای دا یو شین او د دې د تعمیرم چې دینو یو شین نو الله وای دا دواړه یو شین دي تعمیرون هم یو شین دي انکار یې وکړي اجعلتم سقات الحاج اتاسو غرزوي خړو بولو والا د حاجینو امارت المسجد الحرام جوړولو والا د جمعات عزتمن دا معنی چې وشي نو سوال د بکی ولی سوال راځي چې دیږي کې سقایه او عماره ویل دا صفت دی کمن امنلته مؤمن ویل دی او ذات دی نو د ذات صفت څنګه دا ذات څخه تشبیه ورکول شي نو یو جواب دا دی چې د دې مشبه سره چې سقات د دې سره مضاف پړ دی اهل سقات الحاج معنا ده دیم دا دی چې رستم مشبه بهم سرم کمن آمن اغي صفت بر دے ک ایمان من آمن ک ایمان من آمن دې دوړو ځینو کې تقدیرونه باندې تطبیق راځي او خم دا د چې دا ولوش آیا ګرځوي تاسو خړو بولو والا د حاجیانو چې د زمزم وبور کوي او جوړولو والا د جمعات عزتمن کمنا من پشان دا غچا چی ایمان وروړي په الله او رزي رستنه jihad کې د الله په لار کې لاستون برابرین د الله پنځ د الله غیر الله پنځ کو برابرۍ د الله پنځ نه دي والله لا يهدي القوم الظالمين لا هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته وليغي کې ظلم موجود دی کن دي تبګور نو شک بم ختمي ولی ورته نه کوي بیا په دې کې شک پیدا شي چې دا خو ظلم دی دیس ظالمین ته نه ګوري چې الله په دې صفت ذکر کړی چې دې کې ظلم موجود دی داغي په وجه نه کې په دې کې سبب موجود دی الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله مؤمن شم نتا تب الله تعالی دا انعامات درکیم دا زیره د فار د رغبت آګه سان چې مان وروړي هجرت کړي jihad کړي د الله په لار کې بیا ما خپل مالوان په خپل ځانونو اعظم درجه عند الله ډیر لوی په درجه کې پنځ د الله ذکر داغي دا درې وړ دولتونه ډیر لوی دي ایمان هجرت او jihad درجیم لوی دي دوی مولا کدا کساهم الفائزون کامیاب دي دریم یبشرهم ربهم زیر اور کئی طرف دے برحمت منو پہ مہربانی سخبل طرفنا الرحمت سلورم و رضوان ان پر رضامند دے پینزم و جناتین جنتون باندی لہم آئی دفار فیا نائم مقیم در نفعی کی دیر نعمتون دی ہمیشہ اللہ ولدا ورکای کود دی دری عملون ذکر کړی دی نو در رب د طرف نن د دې د فار فینځه فائدې ذکر کړې دي لوی درجه دا کامیابی ده رحمت دی سلورم رضوان دی نو پینځم جنت دی و جناتین واسه ګره باغونه نه دي سم نعمتونو والد او ګدا ځان له حسابانو جنتونه پینځم شو نعیم مقیم شپږم شلو خالدین فی ابداوم ہمیشہ بیدن نپائی کہ ہمیشہ ان اللہ عند اجر عظیم کنن اللہ پنیز دیبان صاحب دلوئی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و جہاد نہ مانے دتن خپلوی جوڑی گی نو اللہ رب العزت وئی
د کفر والا خپلوی لیس اعتبار نشته وس ولو کو هغه ستا اصل ستا پر اول نه ده پلار دې دی ورور دې بیا رستو زور نه ور کوي کو تاسو اصول او فروع او طرفونه او جوړې موړې قبیله مبیله مالونه او کورونه دا په دې درې غوړه کړنو د الله عذاب دی ای ایمان والو لا تتخذوا مجوړو اباکم پلاران ستاسو اخوانکم رون ستاسو اولیاء دوستان ان استابوا الكفر على الايمان کو چری خو خی کفر په ایمان استابو ډیر خو خی دین او د سی شي چې بالکل هغه زله کې واچي او ډیر خوخ کیم او داغي خبري او دای کارونه وي و من يتولم چاچی جوستی وکړای سستا سنا پولای قوم زوان دا کسان ایدی ظالمان دای پشان ظالم ابن عباس رضی الله عنهما یرید مشرکا مثله دای پشان مشرک دی ولی لانه رضی بشرکیم دا دای په شرک راضی شو او رضا او بالکفر کفرن رضا په کفر باندې کفریم دی وجنم یتولهم کی درې قسمه دوستی دلته مراد دي کفر وسه کول پای کې وسه مدد کول داغه د وجنه قدر او عزت کول دا ټول د دې سبب جوړي او بیان دی مفتی شفیع صاحب ذکر کړی دی چې یو خواطن یو چې دیانم پردې سړی دی خو هغه مؤمن بل خواته زرخ پلوان دی او به ایمان دا یو پردې زرخ پلوانونه بهتر دی او د شیخ سعدیه شعر ذکر کړي هزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد پیدای یک تن بیگانہ کی اشنا باشد خدا مازه کا ذکر کو چاغه ذکر کړي دی او خدا د چردی په زبان د سویرش کې بیگانہ از الا باشد زرخ پلوان چې د الله نه بیگانه وي پلا ستا په اصول کې دی پلار نکاو نیاو د سه برب سزا ستا په فرو بچو کې دی ستا په خويندورونو کې ني خدای الله نه بیگانه دي څنګه اخته دي په کفر اخته دي په بدعت اخته دي په ګناه باندې بل خواته یو پردې دي خدای الله ساشنان نو دا یو پردې په دې زرو پلوانو باندې غوړه دي او دا د لخه دي او دغه زرخ پلوان د دینه قربانه وو دغه اصل کې زله لګول تعاون کول دا د مؤمن څخه پکار دي او ټیک د خپلوان بم هغه خیال ساتي خو هغه د ایمان د حدود دلان دانه چې ایمان حدود پکې کراشي او وای بس دا خپل دی پر دی د ایمان خو نه دی ایمان کې خپل پر دی دا نه چلی د خالدین ابدن بارک منګه مخ کې پرخ کړو یوم دا کړو شدیتن تجریدی ان دې ته دا په تجرید باندې بنا د دواړو معنی د شه د ویبا دننه پي کې همیشه د خالدین معنی ویبا او بدن معنی همیشه تجرید شول دا یو لفظ د خپل معنی نه خالی کول او دویم دا چې ابدن د خالدین د پاره تاکید مضبوطوالی د پاره د همیشواله په دوه لفظونو راوړل همیشه به دنه پي کې همیشه قل ان کان اباؤکم ابناؤکم وا کوچریزا پلارانز دا زامن ستاسو اخوانکم استاسو ازواجکم بیبیان استاسو وعشیرتکم او قبیل استاسو واموال مالون اقتربتم اچ غټلی تاسو هغه د اقتربتم نه د کسبتم نه د وبتغون معلومه شو چې مال لټول ثبت شي نه دی اب لټه غبا غټیم خودم نه دا چې دا په دین نمخ کې په الله او رسول او دین به نمخ و تجارت نو سوداګری تخشونا چې ویریږي تا کساد د ټوکوټا والینا کاروبارم خرابي اتم و مساکنو کورونه ترزونا چې خووي تاسو ستوګنی زینن کورونه یاد تخوخي
او ډېر ښځې کې وي دا سوي احب دې ته ویل کېږي خبر د پاره د کانم کدا مخکې اسم شو آباؤکم معطوف سره معطوفات نو دی خو ډېر محبوب تاسو ته په نسبت د الله او رسول دا و جهاد او جهاد فی سبیل دا په لار کې په تربصو پس انتظار وکړي حتی یاتی الله تر دې چې راتلو کې الله به امرې په خپل فیصله باندې بقضایه امر مخکې مونږ ویلو بقره ډېر ایمان التقضا ما نغورد او غصد یعنی بالعقوبة العاجلة والعاجلة اتوا رحمه الله دا سنور وی فعذاب و جلتی والا یعنی ٹھیوالا تردی چراتلو کہ اللہ تعالی پخپل فیصلے بانے و پخپل عذاب یا زر یعنی پس بس دوارو تشامل واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نہ کئی قوم نافرمانو تا ولیکن وجہ موجود دا فسق دی ہدایت دویم مانا خلاصولم دلتا کی اللہ نخلاص قوم نافرمان دخپل عذاب نا پیبان بے راضی او کو بیگای سے گزارا وکړنو الحمدللہ سنس دی ملکی کو فاسقین امشته دی نو طائعین امشته دی گنا ریکارډ شوی زلزلہ ډیره وکړه د مخ کې نه وای ډیره دا وای پر ریکارډ کې دا غینه ډیره نو یادم شکر وباسم چې طائعین شته دي دفاع والا شته دي جماعتونو والا مدرسو والا دین والا دعاګانو والا نیکو والا خلق شته دي جهادونو والا خلق شته دي دای په وجبانه بچاول او د دې خلکو خال ساتم غن الله ګورا کو دا ټول قوم نافرمانه شو بیا نه خلاصیم والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرا پدی رکوع کی بیان دے دن غزوه د غزوات عموما او د غزوه حنین خصوصا داین سنخشه ذکر کړي سہالت ذکر کړي اولنې او دارنګ اخیرنې بیا من ذکر کړي دم په مشرکانو د مسجد حرام او څلورم معنی جواب دی ان خفتم عائلتن فسوف یغنیکم الله وین رستو بیا دی کتابیانو سره د قتال اعلان او حکم دی قاتل الذین لا یؤمنون او دای سره د قتال کولو دیار لس واجبان کړي چې هغه آیاتونو کې راځي په دی وجبانی ای سره قتال وکړي دی وجنه د دې حقدار دی پنځم رکو کې بیان د دې سلورم کې او ور سره پنځم کې دی دوه رکوګانو کې بیان د دې مضمون دا د دوه رکوګانو خلاصه په دویمه کې بیا ور سره د زمان چې 12 میاشتې دي او داغي سره پای کې د ځان قانون جوړول پای باندې مرد اخر کې کړی دی لقد نصركم الله في مواطن كثيرا دیاتیا امر الله نه معلوم شو چې د الله رب العزت فیصله غشته دی راضی نو زنی زینې ذکر کړی دي چې الله تعالی خپل فیصله هغه جاری کړی دي چې د غزوات او مقامونه دي او مؤمنه خصوصا اولی مدد ذکر کړی دی چې په غزوه حنین کې یا ځنې نورو کې کله کله شکستونه راغلي نو الله خپل مدد ذکر کړي او حنین بیا خاص کړی دي چې کې کو شکست راغلی نه نو تاسو د وجه نه راغلی اذا عجبتکم کثرتکم والله بے پروا ذات دی هغه د مخلوق پروا نه کوي کو ډیر لوی مخلوق دی معمولی کمی تشي وي نو هغه ته نسبت کوي دا ستا وجه د ګور ستا د ځان وجدم پل ځان ته متوجه شرحمان ته متوجه کی یقینا مدد کړي استاد والله په وطنونو ډیرو کې معلومه شو چې ډېر غزاګان شي په ډیرو ځایونو باندې
او ځنې اتیو پورې هغه غزاګانې ذکر کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې. یو کس میسج کړی دی چې ملائکو دراله غل څلورم زی غار ثور جزاک الله. هغه اوس دی صورت کې را روان او ما یو چاته ویلې وسنه چې هغه نه شیطان غلا کړی او دی او ترسه سار می یو چاته ویل ځکه چالي کلمو او خودی لیکلو د دې په ځای باندې څلور زینو کې چې ملائک راغلي دي. اول بدر دی، دویم غزوه احزاب او دریم دا غزوه حنین دی وشو. څلورم دی صورت کې رستو راځي د نبی رسول سلام د هجرت مقام غار ثور ته چتلو. دا دو دی صورت کې بیان شوی او د بدر ذکر په صورت انفال کې مخ کې وشولو او په صورت ال عمران او د احزاب ذکر په سوره احزاب کې راځي غزوه احزاب. نو څلور دغه دی وحد پکې نشته کو چالي کله دی خطا شوی او دی قسم صحیح ویلین او الله دې ول خیر ورکی. ابل یو شاګرد مقدم کثرت او د قلت ځنی زین لیکلی دی الله دې ول خیر ورکی. نو مطلب دا دی چې دا غزا چې واقع شوه دن او په دې غزا کې اول کې مدد مینځ کې شکست اخر کې مدد راغلی دی. نو الله په دې باندې په وجه خبر کړی دی مدد خو مې سکړې په ډېرو ځایونو کې په دې و یو ما حنین نو په ورځ د حنین د زینم دی د مکه او د طائف په مابینځ کې دی د حرم مکې نه یو میل فاصله باندې یادای یو وادي دی دا غینوم او په دې کې د فتح مکې نه رسو چې هغه تم کل د هجرت د رمضان کې شو. نو غزا واقع شو چې کله مکه پتا شو نو کافران خصم غوسو سم په جوش کیو بیا هم نقلاره د مختلفو قبایلو والنا خاص طور حوازن او ثقيفيان ہوتا وي نور چې دینو قبایلو علام دی را پورته شو او تعداد داغي ډیر کم یادای 4000 پوری او د مسلمانانو تعداد ډیر یادای تر 12000 12,000 پوری او څه زیات او دغه مقام تر اغلیو او پای کې چې کله مقابله شروع شو مجاهده شروع شو اول کې الله تعالی کامیاب کړو خو به او کس نه आवाज وتل واینا لن نغلب اليوم من قله نن بد کمد وجنا من کمزوري نشو دا کلمه الله تډیره بدر اغلو پدی کی بس پدی باندې شکست راغلو او ای غالب شیو د سه حال ته رسیدلو چا غزمه کا بیتانګ شو او شای دشمن ته ګرځولیو خو الله پر رسول باندې اطمینان را لګلو ځنې مؤمنانو باندې او ملائکه را لګلیو او داغین پس دی تبیا کامیابی ملاو شو دو عذب الذین کفروا دا لنډه خلاصه دا واقع اذا عجبتکم کل چهران کړي وي تاسو کثرتکم ډیروالی تاسو لوی کیا چاولیو دا د تباہی دا د شکست د پاره یو سببي چې انسان په ډیروالی باندې کله وای زما زامن ډیر کله وای زما قام ډیر کله وای زما مال ډیر ایو مرګري په خپل مالداري باندې لوی کړو زی ناڅاپي بیمار شو هسپتال ته رسولو نو پیسې مور سره ډېری التبه پم ایمرجنسي کې ولان علاج شروع کړو نو الله په کې څا سره چاول هغه ځل کې میدارال چې زېما او مالی نو بسو څنګه برانه مرشي زېما او مالی الله ته توجه دی وخت کې لاړه ځان ته او مال ته نو لږ وخت پس په چپراله او ختم دا زو مال او زما قام او زما ډیر دا بي پېدی هغه خبرې الله مخ کی صورت کې ولو کا صورت کافر مبارک وي
پټاله نه بچ کیږي دلته اذا عجبتکم کثرتکم مؤمنان ضروری پلم تغنینکم شیئا پسند نیو لري کړه تاسو نه ضرر وضاقت علیکم الارض تنگ شد سوزمکه بیمار او بصره د پراخی نام په سره د په سبب د پراخی باچ دینم په معنا د معوي ما مستریوي نو در رهبت نه مستر جوړ کې دامانه کی سره د فراخین بیا ګرځیدل مدبرین شاکون کی چې دام له یو ګناو بیا را لګل الله خپل آرام په خپل پیغمبر ول المؤمن په مؤمنانو وانزل جلودن را لګل الله کلم ترا چې تاسو نه لیدلې عذاب ور کړو کافر ته ذایک جزاء الکافرین دا سزا د کافرو ده جنود نه مراد لخکری دي حکم لخکری د ملائکه لخکری لم تروها او سورۃ اعراف کې د پیران مبارک بیانو چې تاسو نه ویني دلته ملائکه مبارک را لې چې هغه تاسو نه ویني نه لیدل شي لیکن وجود نه انکار نه کوي دهریان چې وای یو قانون یې جوړ کړی دی چې نه لیدل شي نه دا غلطه ده ما پیران موږ نه لیدلی خو شته دي ملائکه هم نه لیدلی خو شته دي نو الله هم نه دی لیدلی شته دي زلزلہ بیګا موږ تاسو ولید چې سرانګیو او څنګه چې دی نو هغه شکل یو هیڅ هم نه لیدلی او څوک دې انکار کولی شي در دهریت دعوتونه شروع دي په دنیا کې او یو طریقې د غدم چې د مخکنه پر رسالو کې او کتابونو کې دا قانون لیکل دی او دا و اصل کې لینن چوي ستالن چوي چې د مشران تیر شوی اغي ولدا نظریه په کتابونو کې لیکل او دا قوانین او اصول یو ته جوړ کړی یو شی نه لیدلی شي بالکل هغه نه نو هغه حق پرستو په خپل نفس کې پنالیدلی شي باندې ملزم کړی وته چې دا سان الی را لیدا تعالی دل څنګه ستا په دې نفس کې روح دې دا تعالی دل چې دا څنګه ته چې بیمار شې ته دا بیماری لیدل چې دا څنګه تاب چې یو ځای خوږیږي او درد دی تعالی دل دغه درد دین انکار نه کوي نو څنګه چې دې نو د اولیاء الله نه انکار کوي ثم يتوب الله به توبه قبل الله بیا توبه قبول کړو الله رسول دین الله مې یشاء چاله چې غختل زکه د فتح د ایمان اسلام ته د خلکو ډلو راتلو دوران ورایت الناس يدخلون فی دین الله فواجا والله غفور رحیم الله بخون کې رحم کون کې دی چې توبه واسیو واپس یا ای الذین آمنو الله په توبه باندې پاکی ذکر کړه اوس په شرکونو باندې نه پاکی ایمان والا یقینا مشرکان نجسن پلیتی والد خبر دې کې بند کړی دم نجاست دو قسمه دی او ظاهری او بل باطینی نو دې کې کم مراد دی په امت کې یو روافض او شیعاګانو کې ډله زیادی او توي او دا دنیا کې شته دي خاص طور مان او نورو زینو اغي عقیده دا ده چې دا دواړه دي په ظاهریم پلیت باطنیم پلیت کو جمهور اهل علم اهل سنت وینا ظاهری پلیتی د دې کې نه د مراد بلکې باطنی مراد مانوي ہوتا وي ټیک د ظاهر کې بمزنی مردار وی خاص طور منجور ته چګوري بدن به مرداری په غندونو او دارنګي کپڑے به مرداری سر به چديانو یخته به مرداری خپل غندګو کې به موجودي دا بزرګي ګن دا یو نیمه چرتم نور ځان پاکي خو پاغي کې مانوي پلیتی ده مانوي پلیتی هغه څه شي دي چې شرک دی شرک بواجبانی ګنده دی قطاده سے عبد سے وای چې دی وړي بیا د سيو دارنګلوي بیا د سیلري او د سنن کوي غسل نه کوي نو دغه نجاست په وجم پلیتی 14 نه کوي غسل نه او د شرک په وجم پلیتی
نو فلا یقرب المسجد الحرام ندی کی جماعت عزت منتا بعد آئیں فستقال دا انازا چدا دے مراد دینا نہم کالو دا ہجرت دا نبی علیہ السلام او دغدن اعلان ورتم دا ذوالحجې په میاشت کې چې دا د اسلامی میاشتم هغه 12 اخیرنۍ میاشتم او دای لسم باندې ابتدا پابندي او رولې شو ذکر نه بنشي او به او مسجد حرام دی بل ټول حجاز دی او دریم اسلامی ملکونه دي الله مخازن دي درې واړو بارک ویل چې ټول چې دینم هغه اسلامی هغه زینم د دې مشرکان په بارک هم دغه دریو کې را جمع کیږي حرم دې ته هیڅ کافر نشیدل پنځ د جمهور علماء احناف هم جواز ورکړي د معاهدي والو حجاز دی نو حجاز مقدس تان د دې تلل جایز دی کنم نو تللی شته دی خو دې رکیدلې جایز نه دی چلته دې رشي نور خرونه د اسلام چې دی ناغي تتلل شته کنم شته دی خو لیکنم په امان باندې په عهد باندې په لوز باندې او چې جمعهتون تزینو په اجازه بزي بی اجازه نشتلو دلته مسجد حرام ویلي پای کې بالکل پابندی ده احناف دي کې اختلاف ساتل دي او د سي مضبوط دلیل ور سره نشته او دا د الله د دې کورم قابل نه دي چې مشرکیه دې تنه نه استلیش او من د نزدېکت نه نن نو دې کې زیاته مندم بیا دوی ویلیو چې کومنګم دې سره جهادونه او کو اقتصادي حالت هم خرابېږي او وسم دا معنی په دنیا کې چلیږي الله یو ان خفتم علتن کوئی ریګي د غریبینا پسو په یغنیکم الله زل د مالدار به کی تاسو الله من په خپل مهرباني نشا کو غواړي کله غنی ذات دی او غنا دا غنن انشاء مبارکی وای چې دا ولی شرط کړی دی وای دې د پاره چې انسان همیشه جزای والے الله تعالی ته پنی کو غختلو کې پتونو د پکولو کې یادا دې چې د هر چا نه بنده امید کټ کی او الله پسې و تړي من پارز کې نو پدی مالداري کې یا دی وجنه چې دې ته ویل کېږي لحاظ د ادب خودل انشاء چې ګوره دا سمو چې بس الله باندې لازم دي او د څه په وراړو د څه چې دیانو په بالکل پرس کې بس د الله خو الله په خپل کړو کې مستقل دی ګورو قینن الله علیم حکیم په حکمتونو والا دی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر بیا مهسن او دی کې دن کتابیانو سره د قتال حکم چا يهود او نصارا طيبان یادي او دای علتنا عددی آیات نهشتم نن شروع دي او تر د آیات و د شمه پوری بیانی د دو رکو غانو یو خدای اول څلورمه رکو یو حصہ دا بل رکو پورا ده او مخکې دې سره حکم نو تر دې اخر وخت پورې بس فعفو واسفهو روغ معافیو کوي درگذریو کوي پای باندې عملو خو نقل اریدل نو اخري الله ما ځان ته غوسه کړي او د الله عالم نو الله او ته اعلان کړو جنگو کوي دا کسانو سره چې ایمان نه وروړي په الله تعالی دا ولا وجدبو ولا بالیوم الاخر یوم پورز د اخرت باندې کرتم نمن بیامو دا د مخ کې سره تړلې بیامو وجنه او بیامو ولا یحرمون بېمان دي نو بیامو هغه تحریم د الله نه من
حرام نه ګڼي هغه چې حرام کړي الله او رسول دا. دریم ولا دینون دین الله تابعداري نه کوي د دین حق، کم دین چې حق دی الله را لېږل. پای نظم من الذین دا بیان دی د الذین مخکین دا کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړی شوي کتابونه ورکړی شوي دي او په بار کړی شوي دي خو هغې بې عمله پرېښودلي دي. اوتل کتابه دا د بې عملو باره کې دی. من الیهود والنصارا سو پورې غایا حتی یؤتوا الجزیه تر دې چې ورکوي ټکس لره ای دین په خپل لاس وهم صاغرون او حال دا دی چې هغې ذلیل وي. ځکه چې دا به د هغې د بچاو دپاره جزا شي، جزیه ورته ځکه وایي. او فعلتون وزن دی د دې لغوي معنی جزا ده بس. او اصطلاح کې الخراج المضروب علی رقابهم هغه مال را وستلی شوی او مقرر شوی دی په څټونو باندې او بس هم نه وي. نو په هغې کې قولونه دي خو ښه دا ده چې په څونه باندې صلح وشوله، څونه باندې راضي شو د یو بل سره هغه به ورکوي. او دا اصل کې په کافر باندې ده او د مؤمن نه چانده غونډولی شي خو دا ټکسونه مکسونه پې نه وي چې ملک والا ته ضرورت وي، خزانې والا ته ضرورت وي، نو د خپل رعیت نه چانده غونډولی شي. په هغې صورت کهف کې دلیل دی چې هغه قوم ذوالقرنین صاحب ته ویلي چې موږ به دله چانده را جمع کو، ته موږ له د دې او موږ منځ کې دیوال جوړ کړو. او ټکسونه مکسونه دا نه مقرریږي په دې باندې. دا خو پای باندې چې هغه یو قسم ته باغی دی نو داغه په 60 باندې ته مالکې دی شي، نو دا په مال باندې په دریو طریقو باندې مالکې دی شي. یو چې دی نو غنیمت په شکل باندې او بل مال په شکل باندې او دریم د جزیه په شکل باندې. خو ای دین کې اشاره دیتا چې په خپل لاس به ورکوي ولی تاکہ ان کی شوکت نہ رہے چې د دبدبه پاتې نشي. او صاغرون قوانین چې کم دي کو هغه مذهبي دي او کو هغه سیاسي دي هغه ته بدوی وس غاړه کې خودلی او خاص طور دینی قوانینو کې با دوی چې دینو قانون او پدې کې بدله دا بنه کوي دینه بزان بچ کوي. او د دینه تعبیر پس په اقلیت باندې کی پدا شکل بوسی بیا بېمانی خو مختلف شکلونو باندې یو بېمانی دادم. وقالت اليهود دا پین څلورم ون وا يهود او زير ابن الله او زير السلام زید الله دے وای نصار المسیح ابن الله مسیح السلام زید الله دے. ولی دی تدا نسبتونه کړیو حقیقی زامنی غنلی کو حکمی. او زیر علیہ السلام بارک وجه داوی تاریخ والا چې سل کاله پس ژوند شو په یاد تورات لستلو دی ویل ما هو الا ابن الله د الله زوی دی سم ورته ګران دی هغه کتاب متیاد ساتل دی زوی خلکو ته ګران په دی وجه زوی من. نسوارا او عیسی علیہ السلام کله چې هغه ناشنا معجزه ول الله ور کړی وي داغه د وجن او زویوالی کې دو قول حقیقی حکمی زنو قمقلو حقیقی زامن ګڼلی الله نه پیدا خو عام چې دی حکمی ګڼلی چې الله په زویوالی نه ولی سمان الله ولا واقداری ور کړی اختیار یې ور کړی علم یې ور کړی قدرت یې ور کړی کپلار چې څنګه به زامن ولا قدرت ور کوي دي ته حکمی وي. ذالک قولهم دا ویل دای دی بیا فایم بخلوخ بلو باندې وینا هو پخله باندې کیږي نو څنګه په دې رد کړي مان دا لا حجت لهم فی ذالک صرف دخلی خبره دا دلیل نه لري
هغې ته ویلي پنځم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل یو شانواله کوي د وینا د کافرو سره چې مخکې وو مزاحات نه دي او دا مشابهت یو شانوالی ته وایي مخکینو کافرو سره خبر یو شان دي ځکه د قتال حکم وشم او کو تاسو ته حکم په قاتلو دي د الله تر طرف نه او تخیری په قاتل دي قاتلهم الله تبادی کی غوی الله ان یوفکون څنګه غیړول شي د الله نه غیر وتن شپږم وجه الله نه غیر وتوړي ومتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله جوړ کړي د مولیانو خپل او پیرانو خپل نه ربونه د الله نه سیوا څنګه ربونه منلی نو داغیه غان دو سورت بان شیو العمران کانو یسجدون لهم کما یسجدون لله ایت سجدی کول پشان د الله اندلوسی بحری محیط کې وای او دویم ابن کثیر نور و یطاعهم بتحلیل ما حرم الله تحریم ما حل الله تحلیل او تحریم کې منل دا دی ربونه جوړ کړی او معلومه شولا چې دوی داسې کړي دي نو په امت کې چې د هر عالم او د هر پیرم په باره کې څوک داسې وکړي سجدې ورته کوي او حلال او حرامو کې دا غمانی نو دا رب ته جوړول دي او دا رب ګڼل دي او دا پدې کې داخليږي دی وجنا تحقیق والا علماء دلته دغه نوم د دې شنوم تقلید ذکر کړی دی او داغي بدی ذکر کړی دی چې ستا مولا دی او پیر دی کو پنوم د مفتی دی پنوم د امام دی کو پنیم د شیخ دی او کو پنوم د پیر باندې او بل دی او پار شکل چې هغه یادي ته داغه بی دلیل خبره مانی اس دلیل ته نه ګور او یاد مخ کې منلی او بیا دلیل ښکارا شي چې د خبره غلطه ده او بیا هم پسې د سروان دینه د رب جوړ کو او دې باره کې اشرف علی سے بیان القرآن کې ناشنا نقطه لیکل ده فی اشاره لازم التقلید الصرف پدې کې اشاره ده بدیدا خالص تقلید تا کما تاده الجهلا لکه جاهلانو عادت جوړ کړي اذا مناته من الرسوم تشبثوا بفعل مشایخهم کله چې رسمونو نه منکی نو د خپل مشرانو هغه عمل به پیش کړي دا خو زمونږه مولا کړي دا خو زمونږه پیر سیب کړي دی هغه کوي دغه به دلیل کې پیش کړي دلیل کې خو آیات حدیث پیش کړي علوسی رحمه الله په خان نقطه لیکلیلا رول مانی لسم جلم وات چلورتیگی والآیتنا عیدتنا لا کثیر من الفرق الضال الذین ترکوا کتاب الله سنت رسول کلام علمائهم ورؤسائهم آیات وی خبر ور کوي ډیرو گمراو ډلو باندې او پای باندې یو आवाज کوي اخل جد الله کتاب سنت د رسول پری دی د وجه خبرو د عالمانو او رئیسانو او دغه سي نور علماء په دا خبره لیکي او اکثر د خلکو نن سبا تقلیدم دقه سي دي چې حدیث پری دی او هغه په خپل مولا او پیر پسې زی نو ولی مولا او پیر پسې بنزو ولی بنزو خو رب ته نه جوړو ولی بنزو خو په دلیل باندې پسې زو ولی بنزو خو لیکن موږ بداغي تحقیق کو چې دی مولا او پیر خبره د وحی سره برابر ده کو نه د کدیزه کې دا یو سوال پیدا کیږي په دې ځلونو کې په دې دماغو کې دا یو سوال کیږي نو وي خمن ته الله کم دې چې ناشته چې موږ دا خبره ومه نعوذ بالله د څه ګستاخی مو موږ ته پیغمبر علی السلام کم دې چې ناشته چې موږ دا غنه سبق ویو او دغه پیران دی او دغه مولیان دی او دغه تسبقونه وای کنه ای سیدا خو لیکنه د دې په خبره کې به تحقیق کې د یو عالم په ځای بلنا
د یو پیر په ځای بل نه چې کم حق یې هغه تراله او چې کم نه حق یې هغه پرېږده او کو داسې دې وکړه حق ته به ورسې او کو نه حق ته به ونه رسې والمسیح ابن مریم او مسیح زوی د مریم له ما امرو ای ته حکم نه دی شوی مگر د دې چې بندګي وکړي د معبود یو لا اله الا هو نشکره بل حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه سبحانه پاکی د هغه له ما شرکون دانه چې صداري اتم وجه د قتال یریدون غواړي یطفئوا نور الله چملکی رڼا د الله تعالی بیا فای په خلوخ په باندې د الله نور سدي هغه د الله دین دی او دین اسلام دی دا وجل غواړي چې هغه د وحیدین په بی دلیل خبرو باندې ويأب الله او نغواړي الله الا یتم نورو مگر دا چې پوره کې خپل رڼا یأب الله مزاری وي الا یرید ولا يرضى نغواړي او نه په خوخي ځکه معنا نغواړي الله مگر چې پوره کې خپل رڼا دین پورا کوي ولو کرہ الکافرون اگر کو بدی غنی کافران د کافرانو د الله رڼا بدی شي داغي پورواله بدی شم هو الذي ارسل رسوله بالهدى والله رب العزت د دې پورا کول کوي او الله د دې پورا کول د نبی صلی الله علیه وسلم پر علی غلو باندې او داغه په زندګۍ کې کړی دی اوس الله غزاد دې چرا لګل د خپل عزتمن پیغمبر بالهدى پیدا تو دین الحق او په دین حق باندې هدا او دین حق کې لفظي فرقونه دي مستقیم دي اډیر دیو یو دا الهدى نه مراد واحد او دین حق نه مراد د وحی وال دین دی یا الهدى نه قران دین حق د نبی سنت دی یمدا لیظهره د دې د پاره چې خبر کی دا پیغمبر له دین کلی په دین ټول باندې دی اظهار کی او دی ضمیر کې دوه معنی اظهار په معنی د خبر اولو هو ضمیر نبی علیہ السلام تراجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا معنا نقل خبر کی دا پیغمبر په دین ټول باندې الله په ټول دینا خبر کړي دین هغه دی چې نبی علیہ السلام تعالی ور کړي اس کمه بوکنه دی پرې خو دینه معلومی ګل یوم اکملت واتممت عین معلومی نور نه معلوم دویم دا دی چې دا هو زمیر دین حق تراجه دی عام مبصرین اظهار په معنی د غلبي د پاره چې غالب کې دا حق دین ال دین کلی په دینونو ټولو باندې الدین کې معنی الاسلام استغراقی د اسلام نه علاوه ټول دینونو کلی تاکید می په ټولو دینونو باندې او الله دا سکړی دی یو دین پاتې نه دی مگر پاغه باندې اسلام غالب دی او هغه د مقابله کې مغلوب دی ولو کرہ المشرکون اگر کو بدیګن مشرکان او دا نه هم وجه شو چې مشرکان د الله تعالی د رسول وال دین او د دې رسول خبر اول بدی او په دې دین غالب کول دا بدګنی مشرک صفت او مخکې کې ولو کرہ الکافرون وی کل تمخ کی نور ذکر او نور نه اسلام دای مقابله کې کفر او دی کې مخ کې د الله دین ذکر دی او دین اصل کې توحید دی دای مقابله کې شرک یا ایه الذین آمنو صلی رب العزت مؤمن د غلط مولا او د پیران په یو خیانت باندې خبرې چا خزان تا ماندار کار کوي خو ګره خیانتګر دی اول مستاق یهود او نصارا والدی بیانو اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان ډیر د مولیانو پیرانو نه لا یاکلون خامخ اخری مالنا مال انسان بالباطل پناروا دلسم وجه او ډیری ویل دي او د دې دواړو نه ویل نو کله چې دا دواړه دي ته د خلکو نظر دی په دین کې
او د دې نظر صرف په دنیا باندې دی چې دا خراب شو په خپل بیا عالم خرابېږي نور دی خوراکیان شو په دین باندې دنیا خوري نور هم داسې جوړیږي باطل ټولو طریقو نارو ته شامل اول مستاق دا یهود بیا نور دی وجداد سفیان ابن عیینه عالم امت کې تیر شو او زموږ علماء کې چې څو خراب شو او پیشبه من اليهود کې د يهود مشابهت او بزرگان او عبادت گزار خراب شو کې د نصارا مشابهت شاه ولی الله صاحب الفوز الکبیر کې میلی او نورو کتابونو کې مغه ذکر کړی چې د پیرانو د يهودو د مولیانو نمونه ګوره په بد عمله مولیانو کې د امت د نصاراو د پیرانو نمونه ګوره په غلطو پیرانو د امت کې او د منافقانو نمونه ګوره په غلطو امیرانو د هغې په نسل کې ځان به داسې په ظاهر برابر کړی چې ته به دا خو ډېر چې دی نو ښه دی خو هغه به باطن کې جوړ نه وي ا د دې درې واړو تذکره کړی خو دلته الله د دې دو ذکر کړی چې دا حرام خواره دي او د دې خیارانو خلکو یو مقوله ده چې کفر چون از کعبه برخیزه ده کجا ماند مسلمانی کعبه نه چې کفر راخور شي کن مسلمانی بچر ته پاتې شي ځکه خو هغه د اسلام مرکز دی نو د میلاو د پیر نه چې کله حرام خوري بی دینی او دارنګي هغه بدی دا را خوره شي نو بیا به دین چرته پاتې شي خو بچر څوک بجیب یو لسم وجه اسدون عن سبیل الله خلق بندې د الله د دینه دولسم وجه والذین یکنزون فرضی زکاتونه نور کوي خزانه جمع کوي کسان چې خزانه کوي اسرا اوس بنولان په قرآن خرج کوي په لار د الله کې فبشر پس خبرې کا بعذاب الیم په عذاب دردون کې کان ستوي قولنا بک مختلف ابن عمر رضی الله عنهما وینا داد علماء غره کوي هو المال الذي لا تؤدى زکاته دا غ مال دی چې زکات نه ادا کولې شي او مولانا احمد په تفسیر احمدی کې هغه ذکر کړی دی چې وعیدم دغه خلق لدی چاغي مال لري خو لیکن زکات نور کوي اسراف سپین لري زکات نور کوي دغه تکانز ویل کی فبشرهم حکم په بشر باندې للزم دی للتوبیخ دم د دې دغه خوشخبری دم دا عذاب علیم بولکل یومم فاغ ورځ یحما علیها چې ګرموله بشي هغه مالونه ګرموله بشي خزانه علیها حازم مجرم متصل مظهری والا وی کنوز تد اموال تا چې یک نزون په دلالت کوي فی نار جهنم دن اور د جهنم کې نبی علیہ السلامی کیفیت ذکر کړي د دې سرو سپینونه به تختی جوړيږي پور د جهنم بګرميږي تختی به جوړي پتوک واپس داغله بشي بیا په جباهم تندیدای و جنوبو مړخونه دای و زورم شاګان داغي دای ول خاص کړی دي نو یا خود دین در ډیر محسوس کی او zarar چې ډیر محسوس کیږي دویم دا د چې په دې باندې بد کیږي زکه دا بخیل انسان چې زکات نه ور کوي اول غریب ته تندې بدای بیا و تاړه خاړی بیا و تشاړی ورته له وشي هاذا ما کنستم لانفسکم خبردار دا چې تاسو خزانه کړو د پاره پایدې د خپل ځانونو چیرې داشته بکار آیا چې ساتینو په کار باندې راځي ازنه وای کن مال وې د لګولو شې نه دي دا به وې ساتي نو به پرځي زکات هم نه ور کوي نفلی صدقه هم نه ور کوي الله ایتنه په بل لار باندې بل طریقه باندې به وباسي مال د لګولو شې
دا بلګي او په صحیح مصرفونو په صحیح نیت او په صحیح طریقه باندې دا به سمرګری کی فذوقوا ما كنتم تكنزون وڅکیا سچ تاسو خزانه کړیو اب هم څکل کن وسغه وڅک یا دا عذاب وڅک ان عدت شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله دا مضمون یې اوس بیان کړی د 12 میاشتو شمار پای کې څلور عزتمندي اغه ته برابر قانون ویل ظلم نه بندول قتال آزاد اول اولی انما النسیو زیات بالکفر دی کې رستو اصل کې د لسمه وجه ذکر کړی دا چې په دې کې کتابیانو او دارنګي امیانو دواړو د ځان مخکیواله رستواله کړی دي په کال کې په میاشتو کې په ورځو کې نو الله ذکر کړی دا بازي انسان په ذهن کې سم د دې وهمونو د دې سوالونو یو خزانه وي نو په دې سوال کې تا خو یاسانه خبر چې 12 میاشتې دی دا دې نو دې ذکر څه مقصد دی کې یو دنه مقصد پروت دی بی دینو په دې کې څه کړی دی عدله بدله او د مخ کې نه د سره روان دي او وس مونږه مسلمانانو ته د 12 میاشتو پته نه لګي داغي نامې راته معلومه نه داغي اولنې میاشت او اخیرنۍ میاشت معلوم پای کې عزتمند او غیر عزتمند معلومه نه او پاری کې چې کوم عملونه دي پای کې مخکیواله رستواله کیږي پروجو کې کیږي په نور اعمالو کې کیږي نو الله د دې لپاره دا ذکر کړی چې دا او پیژنه ګور یقینا شمار د میاشتو اند الله پنځ د الله 12 شهرن 12 میاشتې دي فی کتاب الله د نب کتاب د الله کې لوح محفوظ کې او بیا قران کې هم دغه بیان دالېګل د کم وخت نایز یوم خلق السماوات والارض دا اورز نه چې پیدا کړی اسمان او زمکه دغه وخت نه د دې دا شمار دی نو نه دی ولی خلق وی چیر دا تاسو نوې جوړ کړی دا د عربو دیو د تاسو د وابیانو دیو دا د نور نه الله ول تاریخ خودلن د مکان سره می دا زمانم د سه برابر کړي مکان چې واسمانونه دی وزم کړي نو دغه څوار لشلو نو زمان می 12 میاشتې مقرر کړي منها اربعه حرم داینا څل زنی داینا څلور دی عزت مندي 12 شروع کېږي د محرم نه ختميږي په ذوالحجه باندې محرم بیا پسې سفر بیا پسې ربیع الاول بیا ربیع الثانی جمادی اولا جمادی ثانی او هغه پسې بیا رجب پای پسې بیا شعبان هغه پسې رمضان هغه پسې شوال هغه پسې ذوالقعده هغه پسې ذوالحجه د عربی نمونه او ابتدا امتحان دا څلور عزتمندي یو ځان لا رجب او درې پر لپسې چاغي تازل القعده او ذوالحجه محرم وي ذالک الدین القیم دغه دین برابر دی فزیته مکوي فیهن په دغه میاشتو کې ان پسوم په خپل ځانونو فیهن خو یا ټولو 12 میاشتو دي په ټولو کې مکوي ګناهونه مکوي حلال او حرام او مکوي مخکواله او رستواله په کې مکوي کمول زیت اول په کې مکوي او یاد دغه عزتمند تراجه دې په دې کې مکوي ظلمونه مکوي نه کوي په کې وکي ځکه محدثین باب دي چې وروجین ولو دارنګي عملونه نه کوي کول په عزتمند میاشتو کې حدیث به کې وروړي د قیامت وقاتل المشرکین جنگ کوي مشرکان سکافتن د ټولو سکما قاتلون څنګه چې جنگ کوي تا کافتن د ټولو سم کافتن یا ټول مشرکان مران او دویم کې ټول مؤمنان ځکه غیس مؤمن نه پریدي نو تم پرید ایا ټول میشتي مراد دي خو عزتمندو کې اعلی چې کله هغه شروع کوي او چې نه بکین نور زیناتونه به سمرګري او یا دادې چې د ټول نفسونه مراد یا خو ټول داغیه جماعتونه مراد دي او یا دادې چې ټول په ټول تاسو
یا هغه ټول او یا تاسو ټول کافتن د ټولو سره نو کافتن په ټوله سرم دو مطلبونه به کې علما ذکر کوي څنګه چې هغه د ټولو سره کوي او په ټوله باندې کوي د دویم کافتن کې دا دو مطلبونه جوړي وعلموا هو شيخنا الله مع المتقين خاص ملګری د پرهیزګارانو دی خاص ملګری د پرهیزګارانو دی مدد یې کوي او مینو سکي انما النسيء زياده بالكفر اصل کې مقصد بدی کې دو او دا دیر لسم وجدم کفر خو اشتدي او د کفر سره د زیاتولم یو سبب مشته دی دا دی چې په میاشتو کې مخکواله رستواله کوي او دا یا کتابیانو په لمس باندې دی عربو امینم دا شروع کړو الوسیر المانی کی دا تاریخ د دې ذکر کړي عزتمند میاش بشوا دیوب کې دشمنانو سره جنگو ناغبي داغینا ویستلو دای په ځای به بل عزتمند ګرځول چې دی کې به جنگ وکړو څه خبره ده خو بل میاش په عزتمندو کې شمار انما النسيء يقينا نستو على زياده بالكفر زيادت على قول دی په کفر کې دا د نسی نه دی او نسی د انسان انصاف لیکيږي تاخير ته نسو شهور تاخيرها د فرات تفسیر د مجاز القرآن بل د معنی القرآن آی کی دا ویلی دی چې دا د نسی نو دارستوالی ته وي معنی ذکر یوزولو بیلاری کولی شي په دې باندې کافران یحلون عام حلال غنی دغه میشه او کال او حرام غنی بلا کال دي توحید ځان دین جوړاول هو زمیر یا میشته ته دی یا دی نسی کیا نسی ته دی حلال غنی دغه رستواله او کال او حرام غنی بل کال ولی صرف برابری کوي اغه شمار پورا کوي نور د الله قانون ته نه ګوري لیواتیو چې برابری وکي د تمام الله د شمار داس چې حرام کړی الله په ویلو حلال چې حرام کړی الله زوین لهم دا د مشرکانو کار دی په زینو کې په ټیمونو کې په چیزونو کې درې واړو کې تحلیل او تحریم د ځانه کوي او وسم د خلکو دغه حال دا کومه میاشت نن اخیرنۍ ورځ ده د شعبان نو دا ليله القدر دی لراوړ شب برات چوتا وای کنه وې دار څه چې دی نو په دیش پګی کی لکه لګزان خو پویا کوي محمد شاعر د دې مولیانو مبارک یو خبره کړو و په منبر کې نه دی امت ته موضوعات وای ته منبر باندې کې نه امت ته موضوعات وای چې څه د ځانه جوړ شوی آیات او صحیح روایت ته و دین خو هغه دی او مذهب خو هغه دی او کتب امام بونی پر مولا په مذهب ناصر زاسوال حدیث په صحیح حدیث مذهب موضوعي خو نه دی نو دا د کافرو تقلید دی چې په میاشتو کې ورځو کې د ځانه مخکواله رستواله کوي نو دا ناپوهه خلک هم کوي زوینا ډول شوی تسوا ما بدمن داوي والله لا اهدي القوم الكافرين لا اعداد نکي قوم کافرتان او بل مثال موجوده زمانہ کې دام دی چې د شکای ورځي چې هغه کې د روزه شک وینو دغه په روزه کې ورنباسي رمضان کې چې نه ورنباسي اته رمضان نه ده کړ و یاره خیر دی بس زمونږ په ملک کې دا روزه غډه وړه یو بس روزه به ونی سونو کو بس پرځي و خواږي کې به الله پوری واسي او کو نپلی واږي کې دا ځان دی دین جوړ کړي مګ ورځي به کې مزه اتا لیدل اوس کوشش وکاو د شمار وکاو نو دا شته دی په دې خلکو په ورځو کې په هفتو کې په میاشتو کې کلونو کې فرق او بیا خاص دور الله مخازن وای چې دا قمری او دا د مسلمانانو میشتي دا خو په دغه 12 باندې تقسیم دي او د دې د کال ورځې چې وی 355 وی او سپوږمۍ باندې دا بنایي قمری حساب چوتا وای
او دویم حساب د شمس د نمر دی ته شمسی وي او د اغي اندازه 315 پیتم ورځي ویني لس د دینه پکې زیاتی دي د کال حساب یې سو لګول دغه لګول او دغه اندازې مقرر کړو د میاشتو کې کمې زیاته اتیشت او ور سره 31 نو په دغه باندې خلق اخته کړي حال دا دی چې میاش یا د نهشتوي یا د سوي د دیر شووي په افسوس دار زمون په ملک کې دا د روجې میاش همیشه د نهشتوي او د چا د تیشتوي وجدار چې تحقیق نه کوي او دا ځل خو ویلي دي چې بیګاله بکینی د پیښور وال الله دې کینه او الله دې پیویني چې په مخکیواله ورستواله را نشي او دا تحقیق په کار دی او د دې کافرو د کار نم بالکل بیزاری په کار دم یا ای الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم دې دریمه حصہ دا بحث المنافقین حفائی کی زیتواله کړي په دې صورت کې سلونه برخه باستونه دای جوړیږي او ډیر ناکاره خباستونه وجداو چې په دې باندې الله تعالی په هر کال کې یو ځل یا دو ځل امتحان کو د جهاد په فرضیت باندې نو غزوه تبوک چې راغلی و او هغه په سخته ګرمۍ کې و او په سخت کاروباري ټیم کې و د باغونو مزدوري او ډیر سخت دشمن سره و او ډیر لري فاصله باندې هغه تبوک تتللو چې د حرم مدینه نه ډیر په لري فاصله باندې هغه پروت هغه د شام سره نږدې او نهم کال د هجرتو پدې کې د دې غزا مقشلم نو منافق خدا آسان مرګري د ګران نه بس نو چې ګران غزا و پدې کې اغیر استواله حکم او ځنې کسان لاړ خو هغه په کې بدګویي او بدکرداری وکړه نو الله سم داغي بیخکاندی وکړه په دې خباستونو بیان اولم او دې زنه ویلي چې ګور ځان ته مؤمن وي او بیا چرته د جهاد ویلې شنو درنېږي د څنګه مؤمنی دا زورنی ولا شروع کړي او دا اصل کې د دې کتابانو په شانه سخت دشمنان نزدې هغه پسې ولا بحث ذکر کړي سوره بقره کې یو بل نږدې ذکر کړي دلته هم ذکر کړي او دې ته زمونږ پښتانه د دین استونی ماران وي څنګه چې دغه کتابیان دي نو دام نو الله یې پیژنن او دا مخ کی یا دسم تعلق دی مخ کې دم یو قسم کافر او بحث دا د بل قسم هغه د نادي او دا د نفاقی بن ایمان والو مالکم سچل دیتا سلکل چویل شتا ستوزی پلار د الله کې ساقلت من الارض درنی گئی زمکتان ارازویتم بالحیات الدنیا خوشحال شوی په جون دنیا من الاخره په نسبت د آخرت پس نه د پای در جون دنیا په الاخره په بدل د آخرت کې الا قلیل مگر لگا دی فی کې عربو او نحوین مختلف معنی کوي یو دامو چې فی د پاره د بدل امراض دلته دا معنی بدل د آخرت هغه ظرفی معنی شانی معنی هغه پکې نه ده بالآخرة د باغ معنی پکې دلته مراد او الله دلته سم په دې لفظ باندې رټلې دي چې بس زینا نه ګوري خو بس هغه کې پریوځي پای کې بس پروت یو ځان دي درون کړي او ال الارض زمکت اته ارض ویلې شیخ کتوالی د وجن ور په دې ځان خطه کې چې ځان دي درون کړي او د خو د پاره به بس کینې نه سملې بنه پاسی کې بس ځان بچیانو سپکیم او په دې باندې الله ته د الله والو ته انسان خخ کاری او چې دا درون کیږي نو الله او د الله والو ته ډیر بد کاریږي او د دې مثال اعظم شیخ با اکثر ده اغه ګل محمد ورکاو چې دا یو سړی و بس چې د تبه د سو ویلې شو نه به پاسې ده
نو بیا پسې دا مقوله او متل مشهور شو زمین جنبد نه جنبد ګل محمد زمکه به وخوځي خو ګل محمد به ونه خوځيږي نو زمکه به وخوځيږي زلزله به راشي خو منافق به ونه خوځي د الله دین د پار او کو دی وای چې اوس خو jihad نشته دی نو فی سبیل الله د الله دین هغه شته دی دا وحید دې تر پورته شم دا خوبونه پرېدوم دا ناست دې پرېدوم او دارنګ دا د دنیا باندې خوشاله دل دې پرېدوم الا تنفروا الله تسام غصه شوی او زورنی ورکړی دي کو نه وزینو عذاب دی کو مدد د نبی ونه کینو زی کوم ما کړی الا تنفروا گچری ونه وزئی دا الا استثنائی نه دی ګور بلکې دې تویل کیږي اغه الا شرطی ان لانا جوړ يعذب عذاب الذر کی عذاب نلی عذاب دردون کے بدل کے وراول قوم سے واسطہ سنا ولا تزروا شيء زرن شرک الله تعالی الله لا کل شيء قدیر الله پر چې قدرت لري الا تنصروا دام شرطی کو مدد یو نه کید چا د دین نبی نو فقد نصره الله دا علت او د دې الا تنصروا جمله شرطی جواب پڑ دی پینصره الله تعالی ولی فقد نصره الله د علت ذکر دی چې الله وای کلا دا دو نمای مدد کړو هغه اول وخت کې مکی دوران کې هجرت دوران کې نو وس خود تبوک دوران دی وس خو چې دیانو پس ډیر اسلامی لخر روان دی مرګریم ډیر دی هغه وخت کې الله مدد کړو وسیم کوي از اخرجو الذین کل جرا وستلو لا غسان جکو پر کړو مخ کی صورت کی چې میټنګ دای بارک شوم هغه تازه او تاریخ مونږ بیان کړو او پای کې مونږ دا ویلو چې علما د سفر میشم ویشتم شپه ذکر کوي سفر میش او دا ابوبکر زلان هم کور تتلل داغی نبی مدینی په لور باندې تلل او دی سبب جوړ شوی ځکه دی ته نسبت کړي غن الله او ته حکم د هجرت کړو ثانی اسنین په داسې حال کې چې دویم د دوه نه او یو داو یو ابوبکر زلانو ویستلو د مکینم او کم ځته به رسیدلو از هما اذ اخرجهونه بدل کله چې دا دواړه په الغار د نه په غار کې هو مطلب دا دی چې د دینه مخ کې په خار کې هو خود وستلو نه رستو غار ته ورسېدم د ظلم وسشو د پاک نه پسو سره دا مرګرین د خار نه غار ته رسېدو ته مجبور کړو نو چې غار کیوم نو غار کې هډېره پریشانای خاص طور کافر چې ورسېدلو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لیدلو او د ځان غمې نه او د نبی اخر زمان غمې او هغه کو دی وګوري نو موږ بوینی نبی علیہ السلام د تسلی ور کړو یو پدی باندې چلا تحزن ان الله معنا بل بدی حدیث به سمرګره کی چې ورته ویلو چې یا بابا کرما ظنک کبسنین الله ثالثهما اے ابو بکر په دو کسر څګمان دي چلای دریم مرګره دي الله مدد را سره تسلی ور کړو از یقول کله چې ویلو لصاحب مرګره بلتا قائل نبی او مرګره ابو بکر زلان هو صحابیت په قران ثابت دی وجنا امت کې عالم دی حسن ابن الفضل غوي چا چې انکار وکړ د ابوبکر زلا صحابیت نو دی ویل چې لم یکن صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط کفر یقینا کفر وکړ او امام قرطبی په دې عنوان ذکر کوي چې من انکر یکون ابوبکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هو کافر لانه انکر نص القرآن د صحابیت نه چې څا انکار وکړو کافر دی ځکه د نص قرآن نه انکار وکړو د صاحبی نشیو وای چې نام صاحب هو قرآن کې اسی مرګری تم وای د دین مرګری تم وای او د اسی مرګری تم وای نو د اسی مرګری په دین کې مرګری نه وو یا صاحب اسی نه استدلال کوي
نه دا قرائن دلائل هغه موجود دي الته چې هغه سو هغه صرف د جیل مرګریو او دا پاغه باندې مقیاس و په دې باندې دلائل موجود دي چې د دین مرګرو څنګه چې د دنیا د سفر مرګرو د دین مرګرو مو د صاحبه خازن بیا را لګیدلین او پدې کې یو دویر لسو پورې دلائل په فضیلت د ابوبکر زلان هو ذکر کړی چل بهترین مقام او درجه او خاص تورم نبی علیہ السلام سره صحبت په خار او په غار کې حضر او سفر کې لا تحزن مغم جګې ان الله معنا یقینا الله تعالی من سره دې جمع ذکر چې دی باندې پوره اعتمادم او موسی علیہ السلام مفرد کې مرګرو باندې سه اعتماد نو بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پوره مرګرتوب ددو او کو یو مونږ په منځله د ډیرو باندې او دا لری نه د چې الله په یو کې د ډیرو صفاتونو راجم کی معنا فانزل الله علیه الله خپل ادمن علیه په ابوبکر زلانو ضمیر ابن عربی وتدی څه پریشانی داغه وایدو مضبوط کړو به جنودین په لخر الامطرا چې تاسو نیولې دلې چې هغه ملائک دی قران د دې ذکر کړی او د جولاګي د جال او د کوتر د جال او پې کې دا غو ذکر تاریخي دی او قرآنی نه دی وحی نه دی غیر وحی خبره دم کومانی او کو نیمن ذکر کې او کو نه ذکر کې قران د سویری ملائکه ول الله را لګلی پې تایید کړی وجعل کلمت الذين كفروا السفلى غرزول وا خبره د کافرانو لاندې نه او کلمت الله العليا خبره د الله تعالی او چتا د الله خبره وعده دا نبی بساتم بچ کوم کافر ختمو به احکت کړه خپل جو تکړه والله عزیز حکیم الله زور حکمت نو اعلی دی نګور چیم نبی او داغه سره داغه صحابي د الله د دین د پاره وتل دی او د مکه غونته محبوب ملک پرې خودلې نو ان پیرو تم چرانو د خپل ملک او د خپل کور نه نفرت پیدا کاوزا ان پیرو خفاف مثقالا او زه اس په کو درانه د دې سمو مطلب دی نو یو دادی سنی بصری و شبانن و شيوخن ځوانان او بوډاګان دویم فقراء اغنیا قریبانان مالداران دریم غیر مشاغل او مشاغل مشغول او نا مشغول خفاف چې مشغول نه وي سقال چې مشغول وي څلورم عذابا و مشمتاهلین بی واده علی و یو واده علی و بی واده وال اسپک واده وال درانه بوج بی او پینځم ابن عطیه وی نا عطیه العفو و رکبانا و مشاتن سپک سوارا پسوارلو بانی سقال اندرانه پخپل خپو بانی راتلل ګرانی د ټولو ته شامل وجاهدوا جهادو کوي بیا مال پخپل مالونو باندې وان بوزي خپل ځانونو فی سبیل الله په لار د الله کې دا ډیر غوړی تاسو لن کنتم تعلمون ګچری تاسو پويږئ لو کان ارزن قریبا بس دا ټول د منافقانو خصلتونه دي نو دام پکین چې سامان آسان یو سفر نږدې وي نو بیا د سزي خو چې لري نو د دې نه دي لو کانا کو چری وي سشي وي کانا کی زمير راځي د ما دعو الیه هغه سچاغي هغه تبل لې شوی دي ارزون قریبا سامان نږدې غنیمت ته مارز ویل تعریزی شه دي وسفرن قاص سفر درمیانه لتبو کانو خام خادر پسې شیو وتا پسې کدی ته هم بالکل دی تیار ولکن بعودت لکن لری شو علی مشقه پایبانی مزل کول شام تا شق دلتا په ماند المسافه الى الشام شام تتلل
او دغه مسافت ګډ کول تبوک تتلل مراد چې کې مشقت دی نو ځکه په دې لفظ ذکر کړی مرګره و چې ان الله معنا نبدتين دلیل نسی چې الله موږ سره دی ان الله معنا نو موږ مخکې ویلو چې د معیت دوه قسمونه خاصه او عامه نو عام هغه د علم د قدرت د لیدلو دا اوریدلو په اعتبار باندې او خاصه هغه د منی هغه د مدد په اعتبار باندې نو معنا کې دلته معیت خاصه دی چې الله موږ سره دی الله موږ سره مدد کوون کې دی الله موږ سره مینه ده دا نه چې د ذات په اعتبار دا خو عقیدم اهل سنت والجماعت دا عقیدین بالکل په غلط هغه یقین باندې تللی دي او دا مطلبونه غشتي دي چې الله ارزه کې الله موږ سره دی نه د نبی علیہ السلام ابوبکر زلان هو سره چاغي ویل یو موږ سره مینه موږ سم مدد دي او ځنې کې به معیت عامي وهو معكم اينما كنتم التعام معیتم وسالفون قسم نخرب الله قسم لا خرجنا معكم خاما وتلي تاسا دا د مخرونی قسمونه دي والله ذکر یهلكون انفسهم تبا کوي خپل ځانونه او جرمونه او گناهونه او جهاد پر ذپری دي او بل دغه سي د دروغو قسمونه کوي هو الله یا لا بینهم لکاذبون قنن خامخا دروغجن دي ودی کی چیرې کوه سمې نو موږ به وتلی سبحانك اللهم